اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شائستہ گران و خواندون انشاءاللہ نن ستاسې حاضری بواخم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ حمید، عابدہ احمدی، عابدہ عباسی، عابدہ بیگم، عابدہ این، عابدہ پردیس، عابدہ رحیمی، ادینہ، عدیلہ الکزئی، عدیلہ علیزئی، عدیلہ راسخ، آئینہ غبین، عافیہ انصاری، عفیفہ کریمی، اکبر زادہ، افشان رحمان، افشین، احمد خان احمدی، ایمن خان، عائشہ امیری، عائشہ عزیزی، عائشہ حسین، عائشہ عرفان، عائشہ سیدی، عجب سلطانہ، اجوا خان، عالیہ عزیزی، عالیہ بخت، عالیہ محمد، علینہ کبیر، عالیہ درانی، الماس اختر، الماس غفور، الماس ساحلی، الماس ظاہر، الماس محمد، امینہ گل، امینہ محمد، امینہ بوپل، آمنہ جمیل، آمنہ شاہ، امرا سید، امرضیہ، انم گل، عنایہ، انجلا کرزئی، انیلا، انیسہ قیومی، انجم، عقیلہ، افضل، امرخیل، عارفہ صدیقی، عارفہ نوری، آرزو سرفراز، آرزو صفی، اسیہ عطا، عاصمہ متین، عصمت، آسیہ عطا، آسیہ بی بی، آصفہ خان، آسیہ، اسما فاروقی، اسما گل، اسما حکمل، اسما اعجاز، اسما خان، اسما سنگزئی، اسما اللہ، عطیفہ مسزئی، عائشہ علی، عائشہ انصاری، عائشہ فضلی، عائشہ فضل، عائشہ حیدر، عائشہ حسین، عائشہ ماریہ، عائشہ رحمانی، عظیمہ، عزیزہ کاکر، عزیزہ میمن، عزیزہ پوپل، عزیزہ رسولی، عزیزہ شاہی، عزیزہ وہاب، عظمت رحمان، عذرا خان، بادشاہ سردارہ خان، بدریہ عبدلی، بدریہ حرم، بغدانہ، بہار چمن، بختی نصیبہ، بختمینہ، معروفی، بصیرہ پوپل، بسمینہ، بسنمہ، بہیر الدین، بسنور، امان الدین، بی بی فاطمہ، بلقیس انوری، بی بی مریم آغا، بی بی رابعہ یوسفزئی، بی بی عبدلی، بی بی علانور، بی بی امینہ عبدالصمد، بی بی آسیہ رحیمی، بی بی بسمینہ ہاشمی، بی بی فرشتہ، بی بی فائزہ، بی بی گل، بی بی ہادی، بی بی حاجرہ، بی بی حلیمہ، بی بی حمیدہ، بی بی حنیفہ، بی بی کریمہ، بی بی خدیجہ رحیمی، بی بی خالہ، بی بی لیمہ محمدی، بی بی مریم آغا، بی بی مرزقہ، بی بی نفیسہ ہوٹھاک، بی بی پروانہ، بی بی پروانہ خالق، بی بی رحمانی، بی بی رازیہ، بی بی رقیہ نیمی، بی بی روشان توتخیل، بی بی سکینہ توتخیل، بی بی سارہ اخلاص، بی بی سیمی، بی بی شبانہ، بی بی سبحانیہ، بی بی زینب، بی بی قریشی، بشنا عامر، بشنا نورزئی، بشنا بی بی، بشنا رحیمی، بششت جنسید، بشرا بی بی، بشرا ہدایت، بشرا کلیم، بشرا خان، دستورہ تنائی، دیبا جنید، دیبا ترقی، دیوا سعادت، دیوا یوسفزئی، دلجان اسکزئی، دلشاد دلارہ نوری، دلشاد در عصمت، دوری مفازات، الہہ روحانی، ایمان علی، ارم خان، فہیمہ ناصر، فہمیدہ رغبت، فائزہ عالم، فائزہ علی، فائزہ بیوی، فلکیہ، فرح ارشد، فرح ناز، فرحانہ، فرحت بی بی، فریدہ احمد، فریدہ احمدی، فریدہ بصیر، فریدہ حیدری، ماہر، فریدہ خان، فریدہ مسعودی، فریدہ شاہین، فریدہ سلیمان، فریدہ ترین، فریدہ توقی، فریدہ یونس، فریدہ زیار، فریحہ، فرشتہ احدی، فرشتہ امانی، فرشتہ رشید، فرشتہ سیدی، فرشتہ وزیر، فاروق ناز بی بی، فرزانہ فرزانہ توقی ارزوئی، فاطمہ یوسفزئی، فاطمہ مرزا، فاطمہ احمدی، فاطمہ فہیم، فاطمہ نجم، فاطمہ رزمل، فاطمہ صاحبے، فاطمہ توتخیل، فاطمہ شہریار، فاطمہ صفی، فوزیہ باز، فوزیہ ہاشم، فوزیہ نعیمی، فوزیہ سباون، فوزیہ حسین، فوزیہ رؤوفی، فوزیہ ہاشمی، فوزیہ نورزئی، فوزیہ پوپل، فوزیہ تاجک، فرشتہ احمدزئی، فرشتہ کاکر، فوزیہ غزل روحانی، غزالہ گل، غزالہ شاہ گٹھئی سلطانی، گٹھئی شنواری، گوارا، گل عبدلی، گل چہرہ سنگزئی، گل گٹھی حمیدی، گلمان، گل ساغا، گل سکا فیض محمد، گلالی مارکزئی، گلالی احمدی، گل بشرا ریان، گل فام سمد، گل گٹھی گریمی، گلیرانہ، گل جمال، گلناز بی بی، گل رینا احمد، گل سنگا، حبیبہ علی، حبیبہ اقبال، ہدیہ نویز، ہادیہ سید، حدیجہ خان محمد، ہدیہ حفیظہ ضیاء، حفصہ خان، حفصہ ظریفی، حاجرہ عزیزی، حاجرہ ارمانی، حکیمہ شاہی، حلیمہ ایوب، حلیمہ کاکر، حلیمہ نورزئی، حلیمہ پردیس، حلیمہ پوپل، حلیمہ لودن، حمیدہ لودن، حمیدہ عبدلی، حمیدہ آفریدی، حمیدہ صادق، حمیدہ احمد،
حمیدہ نظری، حمیدہ پوپل، حمیدہ ولی، حریبہ احمدی، حسنت حبیب، حسیبہ زاہد، حسینہ حسینہ کاکر، حشمت آرا، حسینہ عزیزی، حسینہ جلال، حسینہ نعیمی، حیا بارکزئی، حیا نور، ہیلا روحانی ورداک، ہلئی، ہینا جان ببرخیل، ہجرت بی بی، ہلالہ حمیدی، ہینا احمد، ہینا امان، ہینا گل، ہینا ہدایت اللہ خان، ہینا زیب، ہیرا، حسی بہیر حکمل، حسی صالحی، حسی اولوی، حسی مسمن، حسنہ غازی، ہدا اکمل، ہما علی، ہما ہتک، ہما خان، حمیرہ دلیلی، حریہ سمی خان، حسن آرا پوپل، حسنہ زیب، حسنہ عالم، حسنہ علی، حسنہ کاکر، حسنہ خلیل، حسنہ پوپل، حسنیہ رحمت، حسن بیگم، الہام ارشد، اقبال بیگم، اقرا خان، اقرا شپور، ارم خان، عشرت رشید، جان محمد، جمیلہ احمد، جمیلہ بارکزئی، جمیلہ بی بی، جمیلہ گلمنی، جمیلہ محمد، جمیلہ صفی، جمیلہ صالحی، جمیلہ ہاشمی، جمشید فاروق، جنت بی بی، جنت جاسمین زمان، جویریہ خان، جویریہ جواہر بی بی، جویریہ محمد ایاز، جہاندیہ بی بی، کاجرہ الکوزی، کلثوم ارمانی، کلثوم بی بی، کاملہ نوری، کریمہ ہاشمی، کریمہ امینی، کریمہ بارکزئی، کریمہ خان، کریمہ نوری، کریمہ نذیری، کوثر بی بی، خدیجہ احمدی، خدیجہ بی بی، خدیجہ جہانی، خدیجہ جاوید، خدیجہ نصری، خدیجہ رحیم، خدیجہ انوری، خیر النساء، خائصہ خوگیانی، شپور، خالدہ فضلی، خالدہ ہادی، خالدہ جلیلی، خالدہ سلیمان، خالدہ وفا، خاطرہ غلام، خاتون ہاشمی، خاتون خولہ پائزی، خیالہ دورانہ، خزران، خوشبخت سنبل، خن خفا، کرامت ناز، کبرا، کچی احمد، کچی کاکر، کوگل رقبت، لائبہ شپور، لائبہ ظہور، لیلہ الکوزی، لیلہ بی بی، لیلہ اشتیاق، لیلہ جلالی، لیلہ خان، لیلہ شاہ، لیلومہ احدی، لیلومہ احمدی، لیلومہ فاروقی، لیلومہ کاکر، لالبابو نیازی، لشتہ شاہ، لطیفہ بی بی، لطیفہ درانی، لطیفہ حسن، لطیفہ صدیقی، لیلومہ فضلی، لیما لیدا شرزئی، لیلو لیما میاں، لبنہ خان، لبن، مدیحہ نور، مدیحہ سبحان، مدیحہ گل، مدیحہ مسعود، مدیحہ طلہ عائشہ، مدینہ اختر، مدینہ عامر، مدینہ ظریف، مفیزہ، ماہا، محبوبہ، ہلال، محگل، اریخل، ماہنور عالم، ماہنور شہاب، ماہرخ خان، مہتاب ملک زئی، میمونہ ریاض، ملائکہ علی، ملائکہ نور، ملالہ فولادی، ملالی رحیمی، ملالی شاہ، ملکہ کاکر، ملغلرہ عالم، ملکہ باور، ملکہ ہلمندی، ملکہ مجید، ملکہ نوری، ملکہ سراج، ملکہ یوسفی، ملکیت، مناہل کمال، منہا علی، مرینا خان، مرحمہ احمد، ماری نصیری، ماری نجازی، ماریا علیزئی، ماریا انصاری، ماریا عقیل، ماریا حاجی بشیر، ماریا خان، ماریا متین، ماریا نافع، مرجان احمدی، مرجان فیاض، مرجان خان، مرجان طاہر، معروفہ ماموزئی، مروہ علی، مروہ گل، مروہ جنید، مروہ کاکر، مروہ خان، مروہ نورزئی، مروہ رشید، میری کرزئی، ماریا عابد، مریم بی بی، مریم حضرت، مریم نثار، مریم سادات، مریم یعقوبی، مریم مرضیہ احمدی، مرزوقہ، مشال فاروقی، مشال حمید، مشال حسیب، معصومہ سعیدی، معصومہ سنظر، مسعودہ فیضی، مستوریہ خان، معاویہ وفا، میمنہ، مینا محک، مہناز بیگم، مہرین یونس، مینا خان، مینا سحق، مینا وارث، محبہ، محسنہ، منى زردان، مسکا، مبشرہ عبیدی، ممتاز بیگم، منیبہ گل، منتہا احمد، مرسل زاہد، مسلمہ رحیمی، مزدلفہ FNU، مسگان حمیدی، نبیلہ توخی، نبیہ صالحی، نبیلہ خان، نبیہ ترین، نبوت بیگم، نادیہ گل، نادیہ امیری، نادیہ بی بی، نادیہ حبیبی، نادیہ ابراہیمی، نادیہ جالہ، نادیہ محمود، نادیہ سید، نادیہ توخی، نادیہ زاہد اللہ، نادرہ پشتون، نجیبہ استنکزئی، نادرہ خجان، نادرہ خان، نائمہ بی بی، نعیمہ نورین، نفس گل، نفیسہ ترین، نگینہ لکنول، ناہید خان، نائلہ حسین، نجیبہ جاجی، نجیبہ افغان، نجیبہ علیزئی، نجیبہ مومن، نجیہ انور، نجیبہ
بختیار، نجیبہ کاکر، نجیبہ منصف، نجیبہ نوری، نجیلہ پوپل، نجمہ علی، نجمہ بی بی، نفیسہ نیامی، نرگس رحمان، نرگس ارمانی، نرگس نادری، نسیم بیگم، نسیم خان، نصیبہ رسولی، نصیبہ یار محمد، نسیہ خان، نسیم خان، نسیمہ شرزئی، نصرہ بیگم، نصرت بی بی، نسرین اختر، نسرین شاہ، نوید جیلانی، ناودہ ہادی، نیب تاج، نزاکت جاوید، نزاکت شاہ، نازنینہ مہردل، ناظرہ فاروق، نازش ترین خان، نازیہ اختر، نازیہ علی، نازیہ معاذ، نازیہ رستی، نظیفہ اختر، نظیفہ نوری، نذرانہ بی بی، نیلم پری، نیلم زلاور، نیلوفر، نیدا علی، نیلم رستانی، نیلو ترین، نیسا گل اختر، ندیہ بی بی، نور حبیبہ، نور جہان، نورہ امیر، نورہ حسیب، نورہ خواہ، نوریہ عبداللہ، نوریہ انور، نوریہ بہاری، نوریہ نور، نوریہ شاہدزادہ، نوریہ وعیزی، نور جہان عمر، نوریہ ایچ، نورین بی بی، نوشین مشتاق، نوشین محبوب، نصرت بیگم، نوریہ رفیق زادہ، نلگسہ، نوریہ علومی، نصرت کمال، پاچا بی بی، زلاور، پیکی فاروق، پاکیزہ اختر، پلوشہ بی بی، پلوشہ سعدت، پلوشہ شہزاد، پلوشہ پری جان، پری شہزاد، پرستان مسال، پرملا، پرسینہ، پروین بیگم، پروین بی بی، پروانہ احمد، پشتنہ، پشتون بارکی، پیندہ فولادی، پیگلا، روشانہ وصیفی، پوپی فرزانہ، قدریہ پوپل، قدریہ توخی، قدریہ گل، قمر جہان، قمر النساء، قمر جان، کبرا، رابعہ، رفا اوتاکی، رافیہ دفاع، راحت، راحل الیاس، رحیمہ صاحبزادہ، راحل صفی، راحلہ محمد، رحیمہ مسعود، رحیمہ نائمی، رحمانیہ ہادی، راجہ عزیزی، رنگینہ عمر، رنگینہ کاکر، رنگینہ رانی خان، رشیدہ بیگم، رشیدہ اقبال، راضیہ فیض، راضیہ حکمل، راضیہ کریم، راضیہ خان، راضیہ شاہ، رزمہ، ریدا علی، لیما خان، ریحانہ عبداللہ، ریحانہ جان، ریحانہ لطیف، ریحانہ محسن شاہ، ریحانہ مغدین، ریحانہ شیخ، ریشمہ امتیاز، رینا رسولی، ریحانہ پوپل، ریحانہ سیدزادہ، ریاست، روبینہ، روحیہ علی، روحانیہ رحیمی، روحینہ الکوزی، روحینہ سادات، روما خان، روما یعقوبی، رومیسا عمیر، رومان احمد، رونا پوپل، رونا کریمی، رقیہ نظری، روسا اللہ نور، روشن آرا، روشنہ محمد، رویا البانی، رویا کاکر، رویا نیازی، روزیہ مونس، روزینہ بی بی، روبینہ خان، روبینہ بی بی، روبینہ ملک، روبی عثمان، روبی شنواری، رقی، رنگینہ صدیق، رقیہ بی بی، رقیہ بی بی، رقیہ ورداق، سامیہ حسین، صبا امیری، صبا خان، صبیرہ غیرت مند، صبرین حسین، سبزہ جمالی، صدف مقصود، سعدیہ عالم، سعدیہ انوری، سعدیہ خان، صدیقہ پوپل، صدیقہ عالمیار، صدیقہ احمدی، صدیقہ عطل، سعیدہ بیگم، سعیدہ گل، سعیدہ زمان، صفا حسیب، صفا ہوٹاکی، صفا کاکر، صفا صاحبی، صفا سلطان، صفا بیگم، صفا حکمل، صفیہ سلام، صفیہ محمدی، سفینہ حکمل، صفورہ نواز، صفورہ جمال، سہار ظہور، صحیبہ الکو، صاحبہ گل، سہرا رفیع، سہرا رحیمی، سائمہ اسد، سائمہ بی بی، سائمہ ناز، سائمہ صفی، سجل خان، سکینہ دلیل، سکینہ نورزئی، سلیمہ احمد، سلیمہ فاروق، صالحہ کاکر، صالحہ مشرقی، سلیمہ رحمان، سلینہ احمد، سلینہ الانور، سلمہ احمد، سلمہ بخش، سلمہ حمید، سلمہ پوپل، سلوہ، سمیرہ عرفان، سامیہ ہادی، سمینہ پیر، سمیرہ محمدی، سمرہ میون، سمرین انور، سمرین نواب، ثنا احمد، ثنا گل، ثنا حبیب، ثنا حکیار، ثنا اظہار علی، ثنا خان، ثنا سلمان، ثنا آزاد، صنم نجیب، ثانیہ بی بی، ثانیہ حضرت، صفیہ بی بی، ثقیبہ بی بی، سارہ عزت اللہ، سارہ نیکمت، سعیدہ، صدیقہ شکوری، سیما اکبر، سیما عزیزی، سیما گل، سیما جان، سیما ساجد، سیمینہ، سیوا بی بی، سراج بیگم، ستارہ فیضی، ستارہ فلزی،
شبانہ خان، شبنم احمدی، شبنم بی بی، شاداب بی بی، شفیہ نوری، شفیہ احمد، شفیقہ خان، شفیقہ صادق، شفیقہ صالحی، شگفتہ فوزان، شگفتہ علی، شغولہ احد، شاہین بی بی، شاہدہ علی، شاہدہ جسزئی، شاہدہ میاں، شاہدہ صفی، شاہی کمالہ خان، شہلہ گل، شہلہ نوری، شہلہ تخیل، شہمین اختر، شہناز، شائمہ بادشاہ حسین، شائستہ الدین، شکیلہ بی بی، شکیلہ زازی، شکیلہ بارے، نجیبہ نوری، شالہ توخی، شالہ قدوسی، شمع بی بی، شمیم آرا، شمیمہ حسین، شمیم بہادر، شمع بی بی، شمساد اکبری، شمسیہ فیض، شمسیہ فضلی، شمسیہ مشرقی، شاپری وفا، شریفہ حمید، شریفہ شفیقی، شازیہ درانی، شزمہ ارشد، شیلہ افشر، شیمہ صابر، شہناز خان، شہناز شوکت، شیرینہ عثمانی، شیرینہ سروری، شفیقہ نوری، شکلہ یوسفی، شکریہ اکبری، شگلہ لطیفی، شگوفہ ورداق، شجاع اعظم، شکریہ فدا، شکریہ گل، شکریہ حکیمی، شکریہ ہٹاکی، سدرا خان، سدرا رحیم، سدرا سنان، سیما ہٹاک، ستارہ جان، سبحانیہ، صوفیہ عنایت، سہیلہ عزیزی، سوما ابراہیمی، سمیہ خان، سمیہ بی بی، سمیرہ سوزان، سپوجمئی حکمت، سپوجمئی قاسمی، سپوجمئی احمد، سپوجمئی شاہی، ستوری حلمندی، سدیہ صفی، صفیہ نعمت اللہ، سہیلہ بلال، سلطانہ بشیر، سلطانہ ہمدرد، سمیہ گل، سمیہ حسین، سمیہ شاہ، سمیرہ بی بی، سنبل عرفان، سندس، سریہ حکمت، سویرہ ریاض، سیدہ پلوشہ اقبال، سیلہ بیگم، سائمہ خان، تبسم قدیر، طاہرہ ساجد، تہمینہ پوپل، طائبہ نصیری، تاج بیگم، تلوسہ کاکر، تمنا کریمی، تمنا پوپل، تمنا وحیدہ سعید، تنزیلہ خان، تقدس ارشاد، تقوی ارشاد، تسلط ریالی، تسلیم اختر، توحید ناز، الفت انور، الفت خان، الفت ریاض، امامہ مسرت، امہانی نواز، امنہ خان، عروج حسیب، اسرا، عظمہ بی بی، عظمہ خان، عظمہ نواز خان، وفا عبید، وحیدہ کاکر، وحیدہ بی بی، وحیدہ درانی، وحیدہ خان، وحیدہ محمدی، وجیہہ نور، وجیہہ رشید، وجیہہ وفا، وجمہ پوپل، ولی رحمت، ولولہ میاں، والناس، ورشا اعجاز، وسینہ نعیم، وسیلہ احمد، ورشمنہ بارک، رنگا ایوبی، یاقوت روحانی، یاسمین یوسفی، یاسمین خان، یاسمین قدیر، یسرا بی بی، یسرا اختر، زاہدہ کوکی، زہرا عبدلی، زہرا اکرمی، زہرا منان، زیب النساء، زیدہ، زینب القوزی، زینب عنایت، زینب آرا، زینب بی بی، زینب قاسم، زیتون بی بی، زکیہ محسود، زکیہ نصیری، ذکیرہ سید، زکیہ زلا آزاد، زلیخا کاکر، زلانہ امین، زالی سروری، زمرود خان، زرجملہ، زرگنہ بارکزئی، زرگنہ الکوزی، زرگنہ عزیزی، زرگنہ سروری، ظریفہ، زرینہ منظور، زرینہ نوری، زرینہ زرزئی، زرلشتہ عثمان، زرمینہ بی بی، زرمینہ ایوبی، زرمینہ بی بی، زرمینہ نصرت، زرمینہ صفی، زرمینہ شاہ، زین خان، زیبا زینت بی بی، زہرہ فیضی، زہرہ خان، زلیجہ صادق، زبیدہ نیمی، زبیدہ حبیبی، زبیدہ خان، زبیدہ عثمان، زہرہ فقیر، زہرہ نوری، ذوالقاعدہ ایان، ذوالحجہ خان، ذوالقاعدہ احمد، زنیرہ ابراہیم، زنیرہ وقاص، زنیرہ شکور، زہرہ نوری. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. نن به ان شاء الله مونږ د سورة البقره آیتونه کوو او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 165 نه واخله د آیه نمبر 167 پورې، یعنی د 115 آیت نه واخله د 115 آیت پورې. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس او ځینې خلق دي من څوک چې یتخذو جوړوي من دون الله سوای د الله نه اندادن شریکان یحبونهم هغوی محبت کوي د هغوی سره که حبي لکه څنګه چې محبت کول وي الله د الله سره. والذین او هغوی چا چې آمنو ایمان راوړی دی اشد زیات شدید دی حبا په محبت کولو کې لله د الله سره ولو او کاش چې یرا وکتلی
الذین هغه خلکو چا چې ظلمو ظلم کړی دی اذ چې کله یرونه هغوی وویني العذاب عذاب ان بشکه القوة ټول قوت لله د الله د پاره دی جميعا ټول وان او بشکه الله تعالی شدید دی العذاب په عذاب ورکولو کې اذ چې کله تبرأ بیزارشي الذین هغوی چې اتبعوا اتباع شوي ده من الذین د هغه خلکونه چا چې اتبعوا اتباع کړي وه ورأوا او هغوی به وویني العذاب عذاب وتقطعت او پریکړې بشي بهم د هغوی الاسباب ټول اسباب یعنی تعلقات وقال او وایبا الذین هغوی چې اتبعوا اتباع کړي وه لو کاش چې ان بشکه لنا زمونږ د پاره وی کرتن یو ځل واپس کېدل په بریکټ کې ولیکئ دنیا ته فنتبرأ پس چې مونږ بیزاره شو منهم داغینا کما لکه څنګه چې تبرؤ هغوی بیزاره شول منا زمونږ نه کذالک دغه شان به یریهم وښیي هغوی ته الله تعالی اعمالهم عملونه د هغوی حسرات د پیمانۍ یعنی حسرت علیهم په هغوی باندې وما او ندی هم هغوی بخارجین وتلواله من النار د اورنا الحمدلله د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر ګورو او مخکې یو سوال دی او هغه دا دی چې ستاسو د ټولو نه زیات محبت د چا سره دی هغه څوک دی چې د هغو سره تاسو د ټولو نه زیات محبت کوئ هغه څه شی کېدی شي هغه انسان هم کېدی شي هغه هر قسم هستی کېدی شي داسې نه ده چې تاسو د قرآن په کلاس کې ناست یئ نو د دې جواب تاسو الله او رسول ورکړئ او که بل ځای ناست یئ نو بیا بل څه ورکړئ او چاته د ویلو ضرورت هم نشته لیکن دا ولیکئ چې زما د ټولو نه زیات محبت د چا سره دی اوس دلته آیت ګورو ومن الناس او په خلکو کې من یتخذو من دون الله اندادا په خلکو کې داسې خلک دي چې هغوی څه کوي هغوی جوړوي د الله نه سیوا یعنی هغوی الله تعالی پرېږدي انداد د نید جمع دی او نید څه ته وایي نید وایي پارټنر ته شریک ته چې هغه برابر وي یعنی چې څوک برابر شریک وي لکه د دوو کسانو تجارت دی هغوی پارټنرز دي شریک دي د دواړو 50-50 شراکت دی دې ته ویلی شي نید یعنی دواړه برابر شریک دي داسې نه ده چې د یو حصه ډیره ده او د بل کمه ده نید هغه وي چې برابر وي په شراکت کې په هر څیز کې اوس دا خلق الله پریږدي او نور خلق د الله شریک جوړوي هغوی څنګه د الله سره شرک کوي یحبونهم دی محبت کوي د هغوی سره که حب الله لکه څنګه چې محبت کول پکار دي د الله سره یعنی کوم محبت چې د الله تعالی د پاره د انسان په زړه کې پکار وي نو هغوی دغه محبت بل چاله ورکړي ځکه فرمایلی شو چې هغوی امداد جوړ کړل یعنی په محبت کې هغوی شریک کړل د نید مطلب شریک پارټنرشپ نو هغوی په محبت کې پارټنر جوړ کړي د الله سره ګورئ یو شرک وي شرک فی ذات په ذات کې څوک شریکول لکه عیسایان چې عیسی علیه السلام د الله زوی مني نعوذ بالله دویم شرک وي په صفات کې شرک یعنی د الله تعالی په صفات کې بل څوک منل ٹھیک شو او یو وی په حب یعنی محبت کې شریک لکه څنګه محبت چې د الله سره پکار دی هغه محبت بل چاله ورکول یعنی د الله په مقابله کې بل کس راوستل د هغه برابرول ټیک ده
خدا یوه معنی شوه. دویمه معنی څه ده؟ لکه څنګه محبت چې د الله سره پکار دی نو داسې محبت د بل سره کول، یو وی برابر شریکول، دومره محبت هغو له ورکول څومره چې د الله سره پکار وي. یعنی یو دا شوه چې د الله سره هم محبت کوي او هغه امره محبت د بل سره هم کوي. او دویم مطلب دا دی چې د الله نه زیات د بل سره محبت کول. ټیک ده؟ او دلته څه راغلی دی؟ یحبونهم. دلته هم راغلی دی. نو دلته صرف د بوتانو خبره نه ده راغلی چې مونږ ووایو چې هغوی د بوتانو سره داسې کول. ټیک د بوتان هم کیدی شي مګر هم جمع دی. د دې نه پته لګي چې په دې کې هم ټول څیزونه راځي چې د کومو سره انسان شدید یعنی بې انتها محبت کوي. اوس هغه څیزونه څه کیدی شي؟ اوله به مونږ هغه ګورو. کله کله د انسان په ژوند کې انسان کیدی شي، سرشتې کیدی شي، څوک داسې خواږه کسان کیدی شي، کله مال کیدی شي. دلته د ایکسپلینیشن مطلب دا دی چې دا صرف د بوتانو خبره نه ده. یا تاسو د یو څو څیزونو متعلق خیال وکړئ نو دا مال هم کیدی شي، بزنس هم کیدی شي، جاب هم کیدی شي. ګورئ کنه چې د چاسو بزنس وي نو د هغوی ټول ژوند د سونه چاپیروي، د هغوی کیناستل، پاسېدل، ودوکېدل، ویښېدل، د هغوی په دماغو باندې هر وخت 24/7 دغه یو خبره وي. د هغې نه نشي وتی. که د چا سره کینی پاسي نو د داسې خلکو سره چې موږ ترېنه د بزنس طریقې زده کړو، د هغوی سره رشتې، ناتې، دوستي د داسې خلکو سره کوي چې کوم ځای بزنس کیږي. نو د هغوی په دماغو باندې هر وخت دغه یو خبره وي. په پخوانی زمانه کې به خلکو د ګټې نه د لرګي نه به خلکو بوتان جوړول. هغه بوتان به خلکو ته په ظاهره په نظر راتل. او نن داسې بوتان نه دي چې خلک ورته سجدې کوي. دا د انسانانو په زړونو کې ناست دي. هغه بنده ته په نظر نه راځي او انسان په خپله هم د هغې نه غافله وي. هغو ته د سره پته نه وي چې په ما کې دننه دومره ډېر بوتان دي. هغو ته دا خبره بل څوک نشي کولی، بلکې هغه په خپله جایزه اخیستی شي. لکه نن سبا ځینې خلک د ځینې څیزونو داسې شوقین وي لکه د فلم، لکه فلمي سټارز چې وي، سینګرز وي، څوک کلاړي وي، یا څوک داسې میوزیشن وي ګانې وایي. دوی د دې خلکو نه دومره متاثره وي، دومره ابسسټ وي، دومره محبت وي د هغوی په زړونو کې چې بس ټول وخت د هغوی خبرې کوي. چې هغه چېرته لاړو هغه فالو کوي په فیسبوک باندې، په انسټاګرام باندې، چې هغه څو خوري څو اغوندي، یعنی بې انتها محبت کوي د هغوی سره. هغه چېرته ځي، هغه چېرته راځي، د هغو ژوند څنګه دی، بس د هغو سره داسې محبت وي، داسې حب وي، داسې ابسیشن وي چې چېرته یې وویني نو بیا خلکو ته وایي چې تاسو ته پته ده ما خو نن فلانې لیدلی و، ما د هغو سره تصویر ایستی دی، د هغو نه مې اټوګراف اخیستی دی. دغه خلک د هغوی دومره محبوب وي چې په ویښ او په ودو باندې د هغوی خوبونه ویني، د هغوی دپاره هر څه کولو ته تیاریږي. د هغوی غټ ارمان دا وي چې د هغوی سره موږ په نسو طریقه باندې ملاقات وکړو. دغه شان د ځینو خلکو دپاره ځینې رشتې داسې خوږې وي چې هغوی هر څه وایي، که هغوی وایي چې نور د مشرق نه بلکې د مغرب نه راخیږي نو دوی هم هغه وایي. دومره دوی د هغوی په محبت کې پاگلان وي. علما وایي چې د یو بنده د محبت به تاسو ته څنګه پته لګي چې کله هر وخت د هغو په ژبه باندې د هغه بنده خبرې راځي، هغه هر وخت د هغو سوچ کوي او د هغو غټ خواهش وي چې زه د دې بنده سره وخت تیر کړم، نو بس بیا د هغو د هغه کس سره بې انتها محبت وي. نو چې څوک په سوچونو، خیالونو او ژبه باندې وي چې کله هر وخت بنده وایي چې د دو سره وي نو د هغه کس بیا د بنده محبوب وي. چې چا سره محبت وي کنه نو هغه ته محبوب وایي. او نن هغې ته هیروز هم ویلی کیږي، آیډلز ورته هم ویلی کیږي. نو د داسې خلکو دپاره هغوی بیا هر څه کوي. نو د داسې خلکو دپاره سو هستیانی، سو خلق، سو سیزونه یا سو آبجیکټس چې هغه د هغوی دومره محبوب وي، که هغه د چا کور وي، ګاډی وي،
هغه د بنده دومره خوښ وي چې بس د هغې خیالي هر وخت په ذهن باندې حاوي وي. دې ته ویلی شي محبوب. اوس د چا محبوب څوک دی؟ که تاسو په محبت باندې پوهېدل غواړئ نو تاسې مخکې محبت وپېژنئ چې هغه دې څه شي. چې کله د محبوب خبره راشي نو په ذهن کې څه خبره راځي؟ که چېرې تاسو د مجنون خبره کوئ نو مجنون څنګه و؟ مجنون چې په محبت کې مشهور و د هغو خبرې ګورو نو د دې نه به موږ محبت وپېژنو چې دا څه شی دی. د مجنون د لیلا سره څنګه محبت و؟ ویلی کېږي چې په یو ځای کې خلکو منځ کوو نو مجنون لیلا لیلا وی او مجنون هلته راغی د هغو بالکل هوش نه و. د منځ نه پس خلک راغی او هغو ته قارېدو چې تا خو زمونږ ټول منځ خراب کړو. دا دې څه لیلا لیلا جوړ کړي دي؟ ولې تا ته پته نه وه چې موږ منځ کوو؟ دلته کې هغو ډېره ښکلې خبره وکړه چې زه د لیلا په سوچونو کې دومره ډوب وم چې زه په هوش کې نه وم چې زه کوم ځای یم او هلته څه کېږي او تاسو څنګه د خدای په سوچ کې وئ چې زما ټولې خبرې مو اورېدې. یعنی هغو دا خبره کوله چې زه د چا په محبت کې دومره پاگل شوی وم چې ما ته پته نشته چې زما په خوا او شا کې څه کېږي او تاسو د خدای د محبت دعوه کوئ او تاسو د خپل ماحول ټولې خبرې اورېدې او وایئ چې زموږ منځ مو خراب کړو. نو اوس موږ ته دا کتل دي چې زموږ د محبت چې کوم ټاپ لیول دی اوچت مقام دی ځکه چې د محبت هم درجې دي. نو دلته د چا سره د الله تعالی محبت کول هم ند دی. که د الله د محبت نه بره شي نو ظاهره ده هغه خو دی ند، لیکن د الله د محبت برابر هم نشي کېدی. که برابر دی وکړو نو بیا دی هم د الله تعالی سره شریک جوړ کړو ځکه چې د محبت درجې دي. څوک په کمه درجه دی، څوک په زړو کې دی. دا موږ ته نن سوچ کول دي د ټولو نه اوچت څوک دی. یو خبره چې شاید چې په تاسو باندې به بده ولګي لیکن حقیقت دا دی چې زموږ چې د الله په باره کې کوم کانسپټ دی نو هغه تاسو ته پته ده چې څه دی. چې بس د پریشانۍ په وخت کې د هغو نه دعاګانې وغواړئ، که مشکل لري کول غواړئ نو وظیفې کوئ، که په څه مصیبت کې یو نو د هغې نه د وتلو دپاره سجدې وکړو، که څه خاص خواهش پوره کول غواړو نو د هغو نه دعاګانې وغواړو. چې څه ضرورت مو وي او څه مو پکار وي، که یو شی مو خوښ وي نو بیا هغو طرف ته رجوع وکړو. بس صرف دومره، باقی نور هیڅ نشته. د محبت خو عام خلک سوچ هم نه کوي او محبت د الله سره دا لا څه شی وي. الله خو د دې دپاره دی چې کله زموږ څه ضرورت وي نو بیا به د هغو نه غواړو. بس چې کله زموږ څه شی پکار وي نو بیا موږ آنلاین شو، چې کله په ویب سایټ باندې او دا هغه ځای نه څیزونه ځان له اوډر کړو راوغواړو. بس د هغې دپاره الله دی چې کله زموږ څه پکار وي د هغې نه اخوا خو موږ ته هېڅ پته نه وي. اکثر زموږ د خلکو د الله په باره کې داسې سوچ وي. او دلته وفرمایلی شو چې انسان د ټولو نه زیات د چا سره محبت کولی شي نو هغه الله دی. هی په دې کې خو ډېر خلک فیل شي ځکه چې محبت دې څه شي. زه نه تاسو ته د دې ډیفینیشنز یعنی مطلبونه ښیم چې تاسو ته پته ولګي چې محبت دې څه شي. شاید چې موږ ته دا هم پته نه وي چې په محبت کې څه راځي. ویلی شي چې د محبت خو ډېرې معنی دي. اوله خو د دې څوک معنی نشي کولی ځکه چې دا هغه جذبات دي چې دا تاسو په خبرو سره نشئ ایکسپلین کولی. صرف علمي خبرې په لفظونو کې بیانېدی شي، جذبات به خلک څنګه بیانوي. د محبت ماده یعنی روټ ورډز دي ح با با یعنی حب. د دې یوه معنی ده منګې دی، یعنی د حب یوه معنی څه ده؟ منګې دی چې هغه د اوبو نه ډک وي. که چېرې په دغه منګي کې نورې اوبه واچولی شي نو هغه په منګي د پاسه وبهیږي، هغه په منګي کې نه راځي. ټیک شوه؟ یعنی هغه منګي نورې اوبه خپل طرف ته نه پرېږدي، هغه اوبه به هسې لاړې شي او توی به شي او د منګي د کیفیت ته حب وایي. څه پوه شوئ په دې خبره؟ خبره ډېره ژوره ده. د دې نه به تاسو ته پته ولګي چې محبت څه شی دی. یعنې د زړه لوښې
د چا د محبت نه دومره ډک وي چې د بل محبت یا یاد پکې نه راځي. سبحان الله، دا ایمان ده. د سوسیز ضرورت نه وي، بس هر وخت د خپل محبوب سره د ملاقات تړپ بنده بېچینه کوي، ځکه چې زړه د هغه د محبت نه ډک دی. نو دای بله معنی ده. د مختلفو خلکو په مختلفه طریقه باندې دا خبره بیان کړې ده. محبت نوم دی د چا طرف ته ښکته کېدل، د چا طرف ته زړه تلل، د هغو سره د ملاوېدو تړپ په زړه کې چې د جوش کوم کیفیت دی، د هغو سره د ملاقات کولو یا د هغو سره د نږدې کېدو هغې ته محبت وایي. او ویلی شي چې د چا د محبوب سره د لیدو، د هغو سره د ملاوېدو او نږدې کېدو شوق نه وي او په زړه کې جوش نه وي، نو هغې ته کو تاسو هر څه ووایئ که نه، خو محبت ورته نشئ ویلی. ټیک ده؟ د محبت د پیژندلو مطلب خبره کوم. محبت نشئ ویلی هغې ته. تاسو هغې له سبل نوم ورکړئ. د دې مطلب دی چې که د چا د الله سره د ملاقات کولو شوق نه وي او هغه جوشي نه وي، نو بیا د هغو محبت نشته. او ځینو د محبت معنی کړې ده چې کله په تیز باران کې ببلز جوړیږي، نو هغې ته حباب الماء وایي، ځکه چې د محبوب سره د ملاقات کولو کوم جوش او تړپ وي په زړه کې، نو هغې ته محبت وایي. د حب بله معنی ده چې د 3-4 لرګو د پاسه لوښي ایښودل. تاسو ګورئ که نه چې د لرګو د پاسه لوښي پروت وي او د لوښي بوج هغه لرګې برداشت کوي، نو د 4 لرګو نه چې کوم چوکور جوړ وي، نو په هغې منګې پروت وي، نو هغې ته هم حب وایي. نو محبت یعنی حب چې دی که نه، نو د الله د طرف نه هر څه راځي، عزت راځي، تکلیف راځي، پریشانی او مصیبت راځي، نو هغه بنده برداشت کوي او په محب باندې هغه کار ګران نه وي. هغې په خوشحالۍ سره په دې وجه برداشت کوي چې دا زما محبوب مال را کړی دی. د مجنون مطلق راځي چې هغه به د سپي خپې ښکلولې. خلکو ورته وی چې ای لیونیه دا ته څه کوې؟ هغه وی چې زه په اصل کې خدا سپی دی، خو د لیلا د کوڅې نه تیریږي، نو ځکه زه د ده خپې ښکلوم. نو محبت په انسان باندې داسې چلونه کوي. الله اکبر. نو که بیا انسان ته تکلیف ملاویږي، نو بیا هغه تکلیف هغه نه پریشانه کوي. بیا بنده وایي چې زما د الله مرضي چې هغه ما څنګه ساتي. بیا جنید بغدادي د محبت په باره کې لیکلی دي چې د سترګو نه د اوښکو باران او په شوق او لیونتوب کې د زړه راپیدل دا محبت دی. بیا یو بله معنی ده د محبت چې محبت په اصل کې د محبت کولو والا زړه د محبوب سره د دې حده پورې مشغول وي چې د محبوب نه علاوه بل طرف ته توجه کول هغه ته یاد نه وي. همیشه توجه هغه طرف ته وي. دا هم یو محبت دی. د محبت دا هم یو نښه ده، دې ته هم محبت ویلی شي. که د محبوب نه بنده ته هیڅ هم میلاو نشي، بیا هم د هغو د طرف نه خیال نه لري کېدل. خلک د انسانانو سره محبت کوي، نه ورته لوږه لګي نه تنده، نه ورته څه محسوسیږي. که هر کار کوي نو بس محبوب ورته یادیږي او هغه سوچ کوي چې دا زما کار زر زر ختم شي چې زه د هغو طرف ته لاړ شم، د هغو سره رابطه وکړم، خبرې وکړم، د هغو آواز واورم، د هغو په شوق کې اوسي. او چې څوک د الله تعالی سره محبت کوي، نو د هغو به څنګه شوق وي او د هغو بیا څنګه زړه پکار دی. بیا دغه شان دا هم ویلی شوي دي چې څوک د الله سره محبت کوي، نو د هغوی ځان یوازې خوښوي چې هغوی ځان له د الله تعالی سره خبرې وکړي. بیا دغه شان دا هم دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که تاسو کتل غواړئ که نه چې ستاسو په زړونو کې د الله تعالی څه مقام دی، نو تاسو وګورئ چې د الله سره ستاسو څه مقام دی. ستاسو په زړه کې د الله څومره قدر او قیمت دی، چې څومره محبت ستاسو په زړونو کې د الله دپاره وي، نو هم هغه شان مقام به د الله تعالی سره ستاسو وي. سبحان الله. ګورئ که نه چې الله تعالی کله انسان جوړو، داغو په زړه کې یو جذبه کې خوده چې هغه د چا سره ډیر محبت کوي
او دا جذبه په هغو کې الله تعالی خودي ده. داسې فرض کړئ لکه چې په انسان کې لوږه ایښې ده، هغه به د چا سره ډیر محبت کوي چې کله هغه دنیا ته راشي او هغه الله نه پیژني نو هغه په ظاهري څیزونو کې ورک شي. هغه بیا د ظاهري څیزونو سره داسې محبت کوي لکه څنګه محبت چې د الله تعالی سره پکار دی، ځکه چې په هغو کې د محبت کولو جذبه موجوده ده. یعنی چې زه به د چا سره محبت کوم کله هغه انسانان وي، کله څیزونه وي، کله اولاد وي، کله څوک رښتې وي، څه نه څه شی هغه داسې تلاش کوي، داسې پوهه شي لکه چې هغه وږی دی، چاته سخته لوږه لګېدلې ده. کو هغو له تاسو پاک او یا نیوټریشس فوډ نه ورکوئ نو هغه بیا څه خوري؟ هغه ارتاو شوی خوراک، زوړ باسی هر قسم خوراک خوري، ځکه چې هغه وږی دی. دغه شان کو په انسان کې دا لوږه وي چې زه دې د چا سره محبت وکړم، چاته زه ښکته شم، سجده وکړم، د چا نه خپل امیدونه وساتم، چې څوک وي چې زما په ژوند کې هغه زما سهاره جوړ شي، چې هغو ته هیڅ څوک نه میلاویږي، نو بیا هغه کله بت ته ښکته کیږي، کله د چا پیر مرید جوړ شي، کله چاته سجدې کوي، کله چاته، ځکه چې هغو ته د چا سره خو محبت کول دي که نه، هغه الله ته نه وي رسېدلی. او تاسو ګورئ د انسان په زړه کې چې د محبت یو تړپ دی، نو د هغې نتیجه دا ده چې کله انسان په یو مشکل کې او یا په یو بیماری کې وي نو د هغو د زړه نه څه خیږي؟ الله الله. کو غیر مسلم وي نو د مصیبت په وخت کې هغه څه وایي؟ او ګاډ او ګاډ. یعنی د محبت جذبه ده داسې کومه چې الله تعالی دننه ایښې ده په بنده کې. تاسو څوک دومره غواړئ او دومره هغه ګورئ، طلب کوئ او بیا د هغو په یادونو کې تاسو اوسئ. کو تاسو د محبت په دې ډیفینیشنز باندې نه پوهه شوي نو ظاهره ده چې بیا په راتلونکي خبره تاسو پوهه نه شئ. الله تعالی فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله، چې څوک ایمان والدي نو هغوی دومره شدید دي د الله په محبت کې، هغوی د الله تعالی سره ډیر محبت کوي، د الله تعالی سره بې پناه محبت کوي، د هغوی په ژوند کې د ټولو نه اوچت مقام د الله تعالی وي، الله د هغوی محبوب وي. چې کله څوک د چا محبوب جوړ شي نو بیا څه شي؟ بیا هر وخت انسان د هغه محبوب په تلاش کې وي. که څوک د هغو ذکر کوي نو بیا د وخت پته نه لګي. داسې وي که نه چې کله څوک د چا محبوب شي نو د هغو دپاره لوږه برداشت کول څومره آسان شي، چې زه د هغو دپاره وږی یم. بیا د هغو دپاره د شپې پاڅېدل چې زه د محبوب سره خبرې وکړم څومره آسان وي. بیا شپه تېره شي او خبرې نه ختمیږي، ځکه چې د محبوب سره خبرې کول خو نه ختمیږي. د هغو په سوچ کې څه وي؟ د هغو سره ملاقات کول، هغه اوس یو عمري د محبوب دپاره، هغه بیا هر څه کولو ته تیار شي د هغو دپاره، هغه بیا په خیالونو کې هم د محبوب سره خبرې کوي، کله خاندي چې خبرې کوي او کله سترګې د اوښکو نه ډکې شي. د هغو په دماغو باندې څوک وي؟ کو هغه هر کار کوي خو د هغو څوک بدوایي نو د ده زړه سوری شي او په هغو باندې خلک د محبوب دپاره کار کول. د محبوب د طرف نه راتلو والا هر شي هغو ته ښه ښکاري. بیا چې هغه کوم ځای ناست وي نو د محبوب ذکر کوي او د محبوب ناراضه کېدل هغه نشي برداشت کولی. هغه بیا د داسې خبرو نه ځان بچ کوي چې محبوب رانه ناراضه نشي. هغه دا نشي برداشت کولی چې محبوب دې د هغو نه مخ واړوي. د هغو دپاره دا د جهنم د عذاب نه هم لویه خبره وي چې محبوب دې د هغو نه ناراضه شي. کو هغه جاړي نو د هغو په جدایۍ کې، کو هغه خاندي نو د محبوب په خیالونو کې، کو هغه ژوندی وي نو د محبوب دپاره ژوندی وي او کو مري نو د محبوب دپاره مري. د هغو په محبت کې ریاکاري نه وي بلکې په هغې کې خلوص وي. هغه یوازې اوسېدل خوښوي چې هغه یوازې وي د خپل محبوب سره، نو هغه د دنیا په کارونو کې دومره نه ورکېږي چې محبوب ورته یاد نه وي. کو هغه څه کار هم کوي نو خیال محبوب طرف ته وي. د غوږونو دپاره د ټولو نه خوږه نغمه سوي د محبوب خبرې، د هغو کلام، هغو له هر قسم موسیقي آرام نه ورکوي
او د هغه په ژوند کې انتظار د سوي د هغه ورځ چې کله به د محبوب سره ملاقات کیږي. ځکه چې د چا د پاره ټول عمر جدایي برداشت کړه، چې د چا نوم هغه ټول عمر په خپله ژبه یاد کړی و، ظاهره ده بیا د هغه د ژوند ارمان به سوی د محبوب سره ملاقات. کله به وي دا ملاقات چې زه به خپل رب ووینم. یا الله ستا خوږ دیدار منصیب کړي. نو والذین اشد حبا لله، چې څوک ایمان والدي نو د هغوی په ژوند کې هر محبت د الله د محبت ته لاندې وي، برابر نه وي، ځکه چې هغه رب له غیرت ورځي په دې خبره چې زما بنده دي زما مره د بل چا سره محبت وکړي. پته ده چې په محبت کې ډېر غیرت وي، چې یو سړی د خپلې ښځې سره محبت کوي نو هغه د خپلې ښځې هر شی برداشت کولی شي، لیکن د بل چا نوم د هغې د خولې نه نشي اورېدی. چې کله انسان د الله تعالی سره محبت کوي که نه، نو الله تعالی د هغو سره محبت کوي. نو الله تعالی او د الله تعالی محبت داسې دی چې هغه نه غواړي چې زما بنده چې زما سره څومره محبت کوي نو دومره دی د بل بنده سره هم کوي. او بیا چېرته داسې کیدی شي چې څوک دی محبوب وي نو هغه دی بنده نه یادوي او باقی څیزونه دی ورته یاد وي. چېرته داسې کیدی شي چې د محبوب د ذکر کولو دپاره د هغو منتونه وشي چې راشئ او د هغو ذکر واورئ او خلک وایي چې زموږ سره وخت نشته. نو چېرته داسې کیدی شي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ابراهیم علیه السلام محبت کړی و د الله سره، شدید محبت. نو هغه محبت وسو شي. مونږ دا کلمه خو وایو خو په دې کې دیسو، په دې کې چې کوم جوړوالی دی په هغې ځان پوهه کړئ. زما منځ، زما قرباني، زما ژوند، زما مرګ او د نسک معنی زما عبادت هم دی. زما منځ، زما د ژوند هر څو د دې حده پورې چې زما اوسېدل او مړو کېدل هم د هغو دپاره دي. او دا اسانه خبره نه ده. اوسي او مري خلک د چا دپاره چې د چا سره بې انتها محبت وي، بل د هیڅ چا دپاره نه اوسي او نه مري. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اے الله مونږ ته خپل محبت عطا کړه او د هغه څیز سره محبت د څه سره چې تو محبت کوي، او اے الله هغه عمل په مونږ باندې وکړئ چې کوم تا ته محبوب وي. چې کله الله تعالی محبوب شي او څه څیز هغو ته محبوب وي نو هغه بیا د محب خوښ وي. چې په څه باندې الله راضي کیږي نو بیا په هغې باندې بنده راضي کیږي. ویلی شي چې د محبت په اولنۍ درجه کې دا وي چې محب یعنی محبت کول والا هغه خپله مرضي پرېږدي، هغه خپله مرضي د محبوب د مرضۍ د پاره فنا کړي یعنی قرباني کړي. یعنی دا چې زما مرضي سو ده هغه دې سو شي، زما مرضي یا زما زړه دا غواړي نو هغه وی سو شي، هغه بنده پریدي. او بیا هغه بنده داسې شي چې د بنده خپله مرضي وینه it doesn't even exist، هغه فنا شي، هغه د سره وینه زما هیڅ مرضي نشته. هر څو هغه دی چې په څه باندې الله راضي کیږي. چې کله انسان آشنا شي نو باقي څیزونه بیا هیڅ اهمیت نه لري. د دنیا دا څومره اټریکشنز بیا هیڅ حیثیت نه لري. هغه ته بیا لذت په هغه څیزونو کې میلاویږي، په دې څیزونو کې نه چې کله هغه خپل سر د الله په مخ کې کیږدي. موږ په خپله ژبه کې وایو چې دا بنده په محبت کې پاگل شو. چې څوک ایمان والوي نو هغوی د الله په محبت کې پاگل شي. او تاسو ته پته ده چې څوک د چا په محبت کې پاگل شي نو هغه بیا څنګه وي چې په چا باندې د دنیا نشه وخیږي نو هغه تاسو ته په نظر راځي. او چې د چا په زړه کې د الله د محبت نشه ننوځي که نه نو د هغې هم پته لګي او هغوی بیا زموږ په شان نه وي. دا څنګه کیدی شي چې په چا باندې د الله د محبت نشوي او د هغو دی پته نه لګي. الله خو د دې قابل دی که نه چې د هغو سره دی محبت وشي. الله په څه وجه د محبت قابل دی؟ نمبر 1 د هغې وجه څه ده؟ نمبر 1
د هغو حق جوړیږي ځکه چې هغه مونږ پیدا کړي یو، هغه مونږ له هر څه راکړي دي. دا د هغو حق جوړیږي چې د هغو سره د ټولو نه زیات محبت وشي، د هغو د ټولو نه زیات احسان دی په مونږ باندې، نو په دې وجه هغه زمونږ د محبت مستحق دی. نمبر 2، دویمه خبره، د هغو نه سیوا بله داسې هستی شته نه چې هغه د محبت قابله ده، ځکه چې پرفیکټ د هغو ذات دی چې هغه څومره تاسو وپېژنئ که نه، تاسو ته به خپل محبت پریټنډ کول نه وي، تاسو ته به دا لیکل ګران نه وي چې الله زما محبوب دی. بیا به تاسو د جسم یو بوټی आवाज ورکوي چې کله فرشتې راشي او هغوی زمونږ زړه وسیري، نو زمونږ په زړه باندې به الله لیکلی وي په زړه کې دننه. بیا هغه زړه داسې شي چې الله د دې قابل دی. چې کله انسان الله تعالی وپېژني نو بیا د هغه محبت پیدا شي، دا محبت بیا په خپله راشي، دا ډیولپ شي، جوړ شي. تاسو هغه اوله وګورئ چې هغه دی څوک، چې مونږ کله څوک پیژنو نه نو د هغو سره مونږ څنګه محبت کولی شو. چې د چا مونږ ته د سره پته نه وي، که مونږ ته د چا د نوم پته نه وي چې هغه په فلاني ځای کې اوسي، د هغو دا نوم دی، ستاسو د هغو سره څنګه بیا محبت کیدی شي؟ دا ممکنه نه ده، دا یو قدرتي خبره ده چې نشي کېدی، او دا څه بده خبره نه ده ځکه چې تاسو هغه پیژنئ نه. ګورئ د څومره څیزونو سره چې تاسو محبت کوئ که نه، نو هغه تاسو پیژنئ، د هغو سره خو سرشته وي، د هغو سره کنیکشن وي، هغه درته نږدې وي، هغه ستاسو نه لرې نه وي. که الله تعالی مو پیژندو نو تاسو به دا خبره ریالایز کړئ چې واقعي د هغو په شان خو څوک شته دی نه چې هغه دی د محبت قابل وي. څنګه چې هغه دی نو داسې خو څوک شته دی نه. که څوک د یو انسان سره محبت کوي د الله برابر، هسې خو تاسو محبت کوئ د خپل اولاد سره هم کولی شئ، کوئ د خپل کور سره، د خپل کور والو سره هم کوئ. په محبت کولو کې هیڅ حرج نشته، ځکه چې دا محبت الله تعالی قدرتی طور په مونږ کې ایښی دی. حرج په هغه وخت کې وي چې کله دا محبت دومره ډیر شي چې کله دا د الله د محبت برابر شي. او نن خو حال دا دی چې د الله د محبت خو نوم او سنخه شته دی نه. برابر محبت کول خو لا پرېږدوه، په لیست باندې چېرته شته دی نه. که لیست وګورئ نو اولاد دی، کور دی، فیملی ده، خاندان دی، ګاډي، کپړې دي، زیورات دي، په هغې کې هر څه د الله نوم چېرته شته دی نه. نن خو دا حال دی، او مونږ خبره په څه کوو چې د الله د محبت نه زیات نشي کېدی. او دلته خو د الله د محبت سوال چاته پته شته دی نه، چاته د سره دا پته نشته چې داسې یو هستی ده او یا دا چې د الله سره لا محبت هم کول دي. حالانکه ټول مسلمانان دي، لیکن چاته د دې خبرې پته نشته. صرف کانسپټ دا دی چې یو الله دی، بس ټیک ده، that's it. منځ وکړو، حجونه عمرې وکړې، د محبت ورته هیڅ پته نه وي چې هغه د محبت لایق دی یا محبت کول دي، یا چې دا د ایمان حصه ده، او یا دا چې نور څیزونه مونږ محبوب نشو جوړولی، صرف الله زمونږ محبوب دی. شاعرانو څومره په محبوب باندې شاعرۍ کړې دي، د محبوب په زلفو باندې، محبوب داسې، محبوب هغسې چې محبوب ته سجده وکړم، محبوب ته پوجه وکړم، څه نه دي لیکلی شوي. چا چې انسانان محبوب جوړ کړي دي د هغوی په خوله باندې ګورئ څنګه خبرې وي د هغوی دپاره. او ای انسانه د الله د محبوب جوړولو دپاره ستا سره هډو خبرې نشته. تو وایې چې هغه زما محبوب دی، لیکن تو خو هغه پیژنې نه، دا لا څنګه محبوب دی. چې څوک هم د الله سره په محبت کې شریک شي نو دا خبره یاد وساتئ چې په هغې کې انسان ټکرې خوري، او په هغې باندې الله بیا انسان جوړوي. که هغه اولاد وي نو هغه اولاد به بیا انسان جوړوي په دنیا کې. بیا هغه اولاد خپل مور او پلار پریږدي، مور او پلار بیا جاړي چې هی موږ د خپل اولاد دپاره څه نو کړي او هغوی زموږ سره څه وکړو. نو په اصل کې تاسو خپل محبت د الله د محبت برابر کړی وو. که د سړي یا ښځې محبت وي نو په هغې کې هم وګورئ، هغه بیا د بنده سره بې وفایي وکړي او بل خوا لاړ شي، او که څوک په دنیا کې هم پرې نږدي
نو بیا هم مرګ هغوی جدا کړي. صرف د الله محبت دی. وهو معکم اینما ما کنتم. هغه ستاسو سره دی. کو تاسو هر ځای یې، کو تاسو قبر ته هم لاړ شئ، خو هغه به ستاسو سره وي. په حشر کې به هم هغه ستاسو سره وي. کو په دنیا کې تاسو د سمندر په منځ کې یې، کو د مهي په خېټه کې یې که نه، نو هغه ستاسو سره دی. هغه هلته هم اوري، هلته هم هغه ته پته ده ستاسو په باره کې، هغه هلته هم ګوري. او بیا کوم څیز چې انسان مات کړي که نه، نو هغه د ټولو نه غټ څیز دا دی چې د هغو سره تاسو محبت ونه کړو. چې څوک د ټولو نه زیات تاسو سره محبت کوي، دا څیز اکثر انسان ټوټې کړي، لیکن انسان ته د دې پته نه وي چې هغه تاسو سره څومره محبت کوي. چې کله انسان ته د دې خبرې اندازه وشي چې هغه الله زما سره څومره محبت کوي، بیا خو به د هغو جوړ جدا شي. کو هغو ته دا پته ولګېده چې زما رب زما سره څومره محبت کوي، زما د محبت انتها د الله په ذات باندې پکار ده. ګورئ که نه څوک ستاسو زړه مات کړي، څوک درله پریشانی او غم درکړي، د چا سره ستاسو جدایي راشي، کله ستاسو د چا سره څنګه معامله راشي او کله څنګه، داسې خو کېدی نشي چې هغه بنده دې هر وخت تاسو سره وي. نو هېڅوک د دې خبرې قابل نه دی. د څیزونو مثال واخلئ، که د مال سره محبت وي نو هغه هم د بنده سره بې وفایي کوي. که په دنیا کې د بنده سره محبت وي نو هغه بنده بیا بنده پرېږدي. د مال په وجه انسان په فتنو کې وغورځېږي. نو هر شی چې هغه انسان محبوب جوړ کړي، په دې کې یو شی هم د دې خبرې قابل نه دی چې هغې له تاسو د هغه درجې محبت ورکړئ لکه څنګه محبت چې د الله سره پکار دی. داسې محبت صرف د الله د ذات سره پکار دی. آنیسټلی موږ له د خپلو زړونو جایزه اخیستل پکار دی. او دا ما چې څومره څیزونه درته وښیل، د هغې په رڼا کې ورته وګورئ چې واقعي زموږ په زړونو کې د الله مقام د ټول نه اوچت دی او که دا مقام د بل چا دی. نو دا سوچ مونږ له پکار دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د الله سره محبت کوئ د هغو د نعمتونو په وجه چې هغو تاسو له درکړي دي. که تاسو ته هیڅ هم په نظر نه راځي که نه، نو کم از کم دا نعمتونه خو درته ښکاري که نه. په دغه وجه د الله تعالی سره محبت کوئ چې داسې بل څوک نشته چې مونږ له دا هر څه راکړي دي، چې چا مونږ له دومره هر څه راکړي دي. که مونږ د چا ډېر هم په مونږ باندې د چا ډېر هم غټ احسان وي که نه، نو څه به وي؟ هغه مونږ له ژوند راکړی دی، انسانان یې جوړ کړي یو، ساه یې راکړی دی. هېڅوک هم داسې نشي کولی. څوک مونږ له ژوند نشي راکولی، زمونږ ساه نشي چلولی. چې کله انسان الله تعالی وپېژني، نو د هغې نه پس بیا څه پکار وي؟ پکار خدا ده چې الله د هغوی محبوب جوړ شوی وي. لیکن دی بدنصیبه خلکو څه وکړل؟ دوی د الله نید جوړ کړل، شریک جوړ کړو په محبت کې. دلته د سجدې کولو خبره نه ده، د منځونو او دعاګانو خبره نه ده، د محبت خبره ده. چې د چا سره ستاسو محبت وي، نو د هغو دپاره به تاسو هر شی ورکړئ. د هغو دپاره منځ کول، د هغو دپاره روژه نیول، دا خو بیا هیڅ هم پاتې نشي. بیا هیڅ کار کول مشکل نه وي. محب بیا وایي چې ما ته دي لا محبوب ویلی وینه چې زه هغه کار وکړم. بیا انسان دا نه وایي چې هی دا حکم خو ډېر ګران دی، دا په ننني دور کې نشي کېدی، پاسیبل نه دی. دا خو په دې زمانه کې کول ممکن نه دي. دا ځکه بنده وایي ځکه چې الله د هغوی محبوب نه وي، نور څیزونه وي چې هغه ورته محبوب وي. زموږ پرابلم د دې ځای نه شروع کېږي. زه د سحر منځ له نشم پاسېدی. ولې نشئ پاسېدی؟ خوب ډېر راځي. محبوب مو څوک جوړ کړی دی. د دې ځای نه خبره شروع کېږي چې ستاسو په ژوند کې څوک محبوب دی. چې څوک د انسانانو سره محبت کوي، نو ټوله شپه ور سره خبرې کوي. هغوی ته پته هم نه وي چې سحر شوی دی. چې د چا نوې واده شوي وي، نو ټوله شپه د واده هلک او ناوې ویښ وي. هغوی ته پته هم نه وي چې شپه څنګه تېره شوه. هغه شوق د یو بل سره، د چا سره چې محبت وي، د هغو سره د ملاقات، د هغو سره میلاوېدل، خبرې کول. که هغه ډېر لرې وي، که په بل بریاعظم کې هم وي، نو په فون ور سره ضرور خبرې کوي.
لیکن د مونځ دپاره 2 منټه ودرېدل زما دپاره ډېر ګران کار دی. هغوی ته بیا چېرته لوږه لګي یا هغوی له چېرته خوب ورځي؟ نه، پته ورته نه لګي چې څوک د انسانانو سره محبت کوي نو د هغوی نه محبت کول زده کړئ چې محبت څه وي. دعوې خو مونږ ټول ډېرې لوی کوو او په دعوو کې مونږ ټول ډېر تیز یو. تاسو ته پته ده چې منافقین په خبرو کې ډېر تیز وو. کول به هغوی هیڅ نه، چېرته زمونږ خو د هغوی په شان حال نه دی. په خبرو کې خو ډېر وایو چې د الله سره محبت دی، لیکن ځای په ځای پته لګي چې زمونږ هیڅ محبت نشته. وی به خو دومره نه دی لکه مونږ چې وایو چې ها شته مې محبت، خو دومره نه دی چې زه دا کار وکړم. چېرته داسې خو نه ده چې د الله سره هم داسې محبت وي زمونږ چې ها محبت مې شته د الله سره، خو زه خپل خوب نشم پرېښودی او سحر نشم پاسېدی. دومره هم نه دی چې د ګرمۍ روجې به زما دپاره اسانې شي او بیا خلک شکایتونه کوي چې هی داسې ګرمي ده. دا د محبت والو حال دی. چا چې د الله سره محبت جوړ کړی دی لږ سوچ وکړئ. مونږ ته د خپل حال ښه پته ده، خو بیا هم د ځان نه بې وقوفه جوړوو، خپل ځان له دوکه ورکوو. د ځینو خلکو د خپلې قبیلې سره ډېر محبت وي، د ځینو د خپل ملک سره ډېر محبت وي. هغوی وایي چې اوله به مونږ د خپل ملک نوم اخلو او بیا د اسلام. خلک وایي چې اوله زه د فلانی ملک یم، نو دا هم یو بت دی، یا د فلانی قبیلې یم. او چې څوک تپوس وکړي چې ستا د ټولو نه زیات محبت د چا سره دی او چې قدرتي طور کوم نوم ستاسو په خوله باندې راشي نو د هغوی سره ستاسو محبت وي. که څوک بیا ووایي چې ولې الله دې نه دی خوښ، نو وایي چې ها هغه خو دی، لیکن اصلي خبره دا ده چې الله ورته محبوب نه دی. چې د چا سره دومره شدید محبت وي چې ایمان والو ته وویلی شو والذین آمنو، ایمان والا څنګه وي؟ اشد حبا لله، هغوی خو ډېر شدید وي د الله په محبت کې. چې څوک دومره شدید وي، زیات وي د الله په محبت کې او د هغوی په خوله د الله نوم را نشي او هغوی هیر کړي هغه، دا څنګه کیدی شي؟ چې څوک محبوب وي نو د هغه نوم همیشه یاد وي. نو ایمان والا د الله په محبت کې شدید وي. د دې ځای نه وګورئ چې زموږ څنګه ایمان دی. چېرته موږ شرک فی الحب خو نه کوو، د الله په مقابله کې خو مو څوک نه دی راوستی. بیا یې وفرمایل چې ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کاش چې هغوی ولیدی. د یرا مطلب لیدل هم وي او پوهېدل هم وي. ځکه چې کله انسان یو څیز ویني نو هغه پوهه شي که نه. د دې مطلب دی چې کاش چې هغوی نن پوهه شوې، کومه خبره چې هغوی وویني نو کاش چې هغوی په دې نن پوهه شوې. الذین ظلموا، هغه خلک چا چې ظلم کړی دی. دلته د چا خبره کیږي؟ دلته څوک ظالمان دي؟ دلته خو د هغه خلکو خبره شوې ده چې څوک د الله تعالی نه زیات د بل چا سره محبت کوي. ولی د چا کافرانو خبره شوې ده؟ تاسو ته داسې ښکاري هغوی ظالمان وي که نه؟ نو دلته د چا خبره کیږي؟ هغه خلک چې په محبت کې شرک کوي، نو هغوی ته هم ظالمان ویلی شوي دي. په اصل کې شرک ته ظلم ویلی شي، نو دلته د محبت شرک ته ظلم ویلی شوی دی. چې څوک په محبت کې شرک کوي نو هغوی ظالمان دي. خپل زړونه وګورئ چې هغه کوم بوتان دي چې ستاسو په زړونو کې کېنولی دي. یو بوت خو نه دی، خو قسم قسم بوتان دي. د چا یو قسم دی، د چا بل قسم دی. چا څوک بوت جوړ کړی دی، 20 بوتان دي په زړونو کې زمونږ. چا بل څوک جوړ کړي دي، څوک په پیسې پسې لیوني دي، څوک په یو څیز پسې، څوک په بل پسې، څوک په مال پسې، څوک په خپلو څیزونو پسې دي، څوک په خپلو کارونو پسې دي، څوک په خپل جاب پسې. بس ټول غرق دي. مونږ وایو که نه چې ته خو بالکل پاگل یې په دې پسې. نو انسان پاگل صرف په الله پسې کېدی شي، بل په هیڅ چا پسې نشي کېدی. کوئ محبت د بچو سره هم کوئ، د خاندان والو سره هم کوئ، لیکن ځکه الله تعالی حکم را کړی دی، یعنی
د محبوب د راضي کولو د پاره محب چې سکار کوي نو هغه وایي چې محبوب رانه راضي شي. نو کاش چې هغه ظالمان پوه شوي. مونږ خو خپل ځان ظالمان نه ګڼو. مونږ خو ټول ډېر ایمان والا یو. کاش چې هغوی وکتې. اذ يرون العذاب چې هغوی نن پوه شوي. الذين ظلموا اذ يرون العذاب چې چا دا کار کړی وي او هغوی وویني عذاب. هلته چې د قیامت په ورځ د الله په مخ کې عذاب وویني نو هغوی به پوه شي چې ان القوة لله جميعا چې بېشکه ټول قوت الله لره دی. ما خو څوک بل څوک محبوب جوړ کړی و. ما وی چې دا بنده به ما بچ کړي، دی به زما مدد وکړي. زه د دو سره دومره محبت کومه نو دی به زما په کار راشي. لیکن دلته خو ټول قوت د الله د پاره دی، غلبه د الله ده، اختیار د الله دی. وان الله شدید العذاب. او ما تاسو ته ویلي وکنه چې الله تعالی په محبت کې ډیر غیور دی، غیرتمند دی. هغه دا نشي برداشت کولی چې زما برابر دي څوک راوستی شي په محبت کې. چې څومره محبت زما سره وي نو دومره دي د بل سره هم وي. نو الله تعالی شدید دی په عذاب ورکولو کې. علما وایي چې د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ډیر زیات خوښ وو، ځکه چې ظاهره ده چې یو خو هغه د بوډاوالي اولاد وو او یو هغه یو تن وو. نو الله تعالی فورا امتحان واخیستو داغونه چې الله زیات دی په محبت کې او کو اسماعیل قربان کړه. اسماعیل د الله د پاره د الله د پاره کولی شي نو هغه وکړه. سبحان الله. نو الله تعالی ډیر غیرت والا دی. نو الله تعالی شدید العذاب هم دی. او په هغه ورځ به هغوی په دې خبره پوه شي. او د محبت یو انګل دا هم دی چې انسان د چا څوک خوښ وي نو هغه فالو کوي، داغو خبره اوري چې څنګه داغو رضا وي، چې څنګه هغه خوشحاله وي، هغه د محبوب د پاره اوسي او مري. نو دلته دا خبره کیږي چې چا بل څوک محبوب کړل او په هغو پسې روان شو نو د قیامت په ورځ به اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا نو ویزاره بشي هغوی د خپل محب نه، چا چې به هغوی فالو کول، یعنی چا چې به د هغوی اتباع کوله او څوک چې د هغوی فینز وو. ستاسو سره خو به مونږ فوټوګراف سیستل، نن تاسو زمونږ مدد وکړئ که نه، لیکن هغوی به ویزاره شي. ایون شیطان په صورت ابراهیم کې راځي چې خلق به د شیطان نه مدد غواړي چې تو زمونږ مدد وکړه، ځکه چې ستا په وینا باندې مونږ دا هر څه کړي وو. نو هغه به ورته وایي چې ما خو صرف تاله دعوت تر کړی وو، ما خو په تا باندې په زور څه نه کړي. اول خپل ځان ملامته کړه، ما ولې ملامته کوئ؟ ما څه کړي وو؟ ما خو په زبردستی باندې په تاسو باندې دا کار نه و کړی. او بیا به هغه سلیبریټیز چې هغوی خلک فالو کول او که تاسو وګورئ نو نن خلکو د هغوی د تصویرونو ټي شرټس اغوستي وي، په خپلو کمرو کې د هغوی پوسټرز لګولي وي چې هغوی څنګه ویښتو کټ کوي نو هم هغسې دوی کټ کوي. یعنی دومره هغوی فالو کوي او دومره محبت ورسره کوي، د هغوی ټول کار بس دغه وي چې دوی څه کوي، په چا پسې پاګلان وي. بعضې وخت خلک او بعضې وخت خلکو سینګرز خپل آیډیلز جوړ کړي وي چې کله د هغوی کانسرټ سي نو په هغوی پسې چغې وهي، لیوني کېږي دا خلک. هغوی به د قیامت په ورځ څه وایي دوی ته؟ د دوی په وجه غلط کارونه یې کړي وو، ځکه چې دا د هغوی محبوب وو. دغه اکټرز، سینګرز یا کلاړیان یا مالدار خلک هر څوک چې وي، او ځینې خلک مالدار خلک فالو کوي چې دوی څه کوي. یو پخوانی خبره ده، یو بادشاه و، هغه به ګډ ګرځېدو نو خلکو به هغه فالو کوو، ځکه چې بادشاه صاحب داسې ګرځي. دا یو فیشن جوړ شو چې څوک خوښوي یا فالو کوي. نو د قیامت په ورځ به داسې ټول فالوورز هغوی ته منتونه کوي او هغوی به د دوی نه ویزاره شي. د دوی په زړونو به بیا څه تېرېږي چې دا دي هغه خلک چې په دوی پسې مونږ خپل ټول اخرت تباه کړو، دا دي هغه لیوني، مونږ د دوی خبره دومره منله، په دوی باندې زمونږ دومره یقین وو چې دا غټ خلک وو او دوی نن زمونږ سره داسې کوي.
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. په هغه ورځ به هغوی وګوري عذاب او کټ پشي د هغوی ټول اسباب، یعنی څومره کنکشنز تعلقات چې وو نو د هغوی نو هغه به ټول کټ شي، چې څومره کانټیکټس وو نو هغه به ټول کټ شي. د رشتہ دارانو متعلق اکثر خلک وایي چې دا زما فلانی رشتہ دار دی، په فلانی پوسټ باندې دی به زما ضرور په کار راځي. او په هغه ورځ چې به خلک د ټولو نه زیات ضرورت وي خلکو ته، نو هغوی به کنکشنز کټ کړي. نو هغه وخت به د بنده په زړه باندې سي تیریږي، او هلته خو به د خلکو په خپل کانټیکس باندې ډېر اعتبار وي، او د چا به په خپلو پیرانو فقیرانو باندې وي، د چا به په نورو خلکو باندې وي چې دا ډېر ښه خلک دي، دی به زما ضرور مدد وکړي، دی به زما سره بې وفایي نشي کولی. نو هغه ټول تعلقات او رشتې به ختمې شي په هغه ورځ. او څو به وایي؟ وقال الذين اتبعوا، هغه خلک به وایي چې څوک فالو کړي وي، د هغوی اتباع کړي وي، چې هغوی کله وګوري د دوی رویې ته چې دوی خو مونږ د ځان نه شړي، هغوی به دوی ته وایي چې ځئ زمونږ نه، هغوی به دوی شړي د ځان نه، هغوی به یریږي چې چېرته د دوی په وجه مونږ په مصیبت کې اخته نه شو، ځئ زمونږ ستاسو سره هېڅ تعلق نشته. چې کله دوی وګوري چې هغوی خو اوس مونږ د ځان نه شړي، نو دا فالوورز به وایي چې هی مونږ د دوی سره څومره ښه وو، او نن دوی زمونږ سره څنګه سلوک کوي. اوس به ورته دا محب څه وایي؟ دا هغه خلک دي چې خپل ټول ژوند په دې خلکو پسې خراب کړی وو. اوس به هغوی وایي لو ان کرة فنتبرأ منهم، کاش چې مونږ یو ځل بیا واپس دنیا ته لاړې، نو مونږ به هم د دوی نه داسې ویزاره شو کما تبرؤوا منا، لکه څنګه چې دوی زمونږ نه ویزاره دي، دوی چې مونږ څنګه شړي نو مونږ به هم د دوی سره داسې معامله کوو. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، دغه شان به الله تعالی هغوی ته ښیي، هغوی به دومره حسرتونه یعنی افسوسونه کوي چې کله هغوی خپل عملونو ته وګوري، کوم اعمال کوم چې دوی د هغوی د اتباع کولو په وجه کړي وو، دې خلکو به وي چې الله طرف ته د تلو ضرورت نشته. یا د دې خلکو په خوله باندې یعنی د دوی چې کوم لیډران وو، هغوی به کوششونه کول چې خلک دومره پاگلان جوړ شي چې دوی الله طرف ته نه ځي، دومره دوی بیزی کړي وو، مشغول کړي وو، مصروفه کړي وو چې د دوی خیال نه ځي هغه طرف ته. تاسو ګورئ هغوی نوي څیزونه راوباسي، نوي حرکتونه کوي، خلکو ته نوي څیزونه ښیي، او خلک په هغې کې دومره مصروفه شي چې د هغوی سره ټایم نه وي چې د الله تعالی په باره کې سوچ وکړي، چې الله وپېژني. دوی خو پاگلان جوړ کړي وو، خلکو الله تعالی پریښی وو او په دې څیزونو کې لګېدلی وو او ژوند یې تیر کړو، راغلل هغوی به څو الله تعالی محبوب جوړ کړی وو، د هغوی سره وخت چېرته وو، کو چېرته وتی وی نو څه به یې لیدلي وو که نه، چا اکټر چا کلاړي، هر چا ځان له څوک نه څوک آیډیل جوړ کړی وو، هغوی څومره بیزي وو. کو هغوی فارغه شي نو بیا به هله هغوی د الله تعالی سوچ کوي. محبت خو لا د لرې خبره ده، د هغوی سره خو د سوچ کولو ټایم نشته چې څوک الله لا شته دی، هم د هغوی سره دومره نظر نشته چې هغوی اسمانونو او ځمکې ته وګوري او غور او فکر وکړي، تدبر وکړي. د هغوی سره وخت چېرته دی چې کینی او سوچ وکړي. هغوی په انټرنیټ ګوري چې فلانې څه کوي او فلانې څه کوي، دا ټول چې لیډرز دي، ټیک ده، د هغوی سره د محبت خبره نه ده، مګر د هغوی اتباع خو یې وکړه که نه، د دوی په اتباع کې ژوند تیر کړو، دا وو ډسټراکشنز د الله نه. نو دا خلک وو چې د الله نه خپل فالوورز لري کړي وو، ځکه چې مخکې به الله تعالی طرف ته متوجه کېدل، هغه به یې پیژندو، بیا به یې د هغو سره محبت جوړ شوی وو، بیا به د هغوی د بل چا سره د الله برابر محبت نه وو. لیکن هغوی د دې څیزونو نه ووتل. دا څومره صحیح خبره ده، څومره زبردسته خبره ده دلته چې کوم څیزونه دي چې هغه د انسان توجه د الله تعالی نه لرې کړي او خپل طرف ته توجه وکړي. د قیامت په ورځ ګورئ هغوی به ارمانونه کوي، یو ارمان نه بلکې ارمانونه به بار بار کوي، ځکه چې دلته د حسرات لفظ راغلی دی.
لکه چې تاسو یو شی ګران واخلی او بل کس وایي چې ما خو دا دومره ارزان اخیستی دی، دا تا په $10 باندې واخیستو، ما خو په $100 باندې اخیستی و. الله هغه وخت تاسو زړه څومره خفه شي، بیا بنده څومره حسرتونه کوي چې هی زه ولې لاړمه، هی ما ولې واخیستو، هی ما د چا نه تپوس ولې ونه کړو. هغه بیا ټول وخت دغه خبرې کوي. بل ورته وایي چې اوس پرېږدوه بس یې کړه، خو هغه وایي چې نه نه نه، بیا هغه بله خبره راواخلي. اوس د هغو افسوس ختمیږي نه. دې ته وایي حسرات. یعنی انسان بیا دا خبره نه پرېږدي چې هی ما ولې داسې وکړل، هی زه ولې په دې پسې ولګېدم، ما ولې خپل ژوند برباد کړو په دې خلکو پسې. هغه څوک پیر فقیر هم کېدی شي، دا فقیران هم خلق د الله نه لرې کوي، په خپل ځان کې بنده مشغول کړي چې دې الله طرف ته نه ځي. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. دلته ویلی شوي دي چې د ژوند پیمانی به انسان هلته څومره تنګوي. لا خو د عذاب خبره راغلی نه ده. دا پیمانی چې ده که نه چې دا ما څه وکړل چې خپل ژوند ته مې ورته کړو، دا پیمانی به دومره غټ روغ جوړ شي د هغوی دپاره، ځکه چې تاسو ته پته ده دا یو ډېر غټ غم وي د پیمانی چې هی الله دا ما څه وکړل. چې کله تاسو په ژوند کې څه غلطه فیصله کړې وي نو بیا تاسو څومره هغه خبره پریشانه کوي، نو دا خو ټول ژوند ته بنده اور ولګوو. اوس به د هغوی د حسرتونو څه عالم وي. وما هم بخارجین من النار. لیکن هغوی به د اور نه وتلو واله نه وي، یعنی دوی به د اور نه چرته هم راوتلو واله نه وي. چې تاسو کوم ځای پراته وئ، څنګه ژوند مو تیر کړی و، ځکه چې شرک الله تعالی نه معاف کوي. الله تعالی فرمایلی دی چې الله هر ګناه معاف کوي، لیکن شرک یو داسې ګناه دی چې دا چرته هم نه معاف کیږي. نو تاسو په خپل ژوند کې څه کړي دي او راغلی تاسو دی فالو کول او هغوی ستاسو نه ویزاره دي، تاسو په دې پسې منډې وهلې، تاسو دی آیډیالایز کول او په دې پسې مو خپل ژوند ټول ضایع کړو. اوس دلته ستاسو دپاره څه دي؟ او چا چې الله خپل محبوب جوړ کړو نو هغه محبوب خو دلته هم د هغوی سره دی، نو هلته به هم د هغوی په کار راشي. سوچ کوئ چې انسان دلته په پل پل باندې الله یادوي، نو د هغو رب به هغه هلته پرېږدي؟ ولی دا رب به د هغو مدد نه کوي بیا هلته؟ ولی دی به د هغو مدد نه کوي هلته بیا؟ نو چا چې الله خپل محبوب جوړ کړی دی نو هغه خو کامیاب دی، او چا چې نور خلق محبوب جوړ کړو نو بیا ګورئ چې د هغوی به څه انجام وي. الله تعالی دی موږ له پوهه راکړي. الله تعالی دی په دې آیتونو موږ له د صحیح تدبر او عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دی خپل ذات زموږ لپاره د ټولو نه زیات محبوب جوړ کړي، او الله تعالی دی خپل محبت زموږ په زړونو کې توی کړي، او د هر محبت نه سیوا خپل محبت زموږ په زړونو کې سیوا کړي. الله تعالی دی زموږ زړونه د دې قابل جوړ کړي چې موږ الله تعالی خپل محبوب جوړ کړو. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة واوري. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم
بخارجين من النار